انسان هغه کارونه چې انسان یې نه غواړي ودنه خامخا بیا کیږي او هغه کارونه چې دی غواړي د ده پسند وي دی ورته رسېدل غواړي هغه کارونه درنه نه کیږي د دې شاته وجه چې وي لکه انسان غواړي چې زه تل خوشحال یم خو دی تل خوشحال نسي پاته کېدلی او دی نه غواړي چې زه تل پریشانه یم خو دی باوجود دی بیا هم پریشانه وي نو د دې شاته اصل بنیادي وجه چې وي د دې شاته یو وجه دا هم وي چې د موږ سوچونه او خیالات دا بل ځای موږ مرکوز کړي وي او د موږ چې کوم مطلوب کار وي هغه بل ځای وي چې کوم موږ د طبع مطابق کار وي هغه بل ځای وي او چې کوم موږ سوچونه او خیالات وي هغه بل ځای وي موږ متواتر سوچ په بل شي باندې ساتو او موږ طبع بل ځای وي فار ایگزامپل یو وړه خبر ده کنه چې په وړې خبرې باندې ته پریشان اصلي خو 10% په پریشان اصلي اوس دا وړه خبر چې ته کله دماغ ته بونځي کنه سوچونه او خیالات دا را پیدا کېپو نو دا چې دا یو وړه خبره ته دماغ چې ګرځوي سوچونه پکوي کنه نو دا د سوچو او خیالاتو دا خپل قانون ده دو چې سوچو چې یو میګنیټیز غوندې طاقت وي میګنیټ فورس وي پکې دا داسې یو میګنیټیسي فریکوانسي لري چې ته یوه خبره دماغو ته کله بونځې که نه او هغې باندې سوچونه کوي نو دا د دماغو قانون ده چې دا به دې سره ریلیټډ یو 30-40 خبرې نورې هم رانیسي څرنګه میګنیټیس وي که نه جان د شیان رچکوي دغسې دا تاول خیالات او سوچونه وي دا چې کوم شي باندې ته سوچ کوې نو دا دغې سره ریلیټډ نور خیالات او نور خبرې هم ځان ته رانیسي نو که ته یوه وړه خبره چې 10% تا پریشانه کي ته تجربه پوه وکړه دا ته دماغو ته بونځه او بار بار سوچ پوه وکړه نو دا سوچ په دې پریشانۍ سره ریلیټډ 30-40 پریشانیګانې نورې هم ورونځي بیا به ته هغه 10% چې کوم پریشان یې به 100% په پریشانه سي دا هغه کار ده چې ته یې نه غواړې و تا نه بیا هم کېږي خو د دې اصل شاته وجه سوچ وي دغې برعکس چې یوه داسې خبره وي چې ته په خوشحال سې بیا دا خوښي ته دماغو ته بونځه بیا په دې باندې ته سوچونه کوه دغسې خوښي سره ریلیټډ دا د دماغو دې ته قانوني کشش وایي د دماغو دا قانون دا د خیالاتو او سوچونو چې دا به د خیال سره ریلیټډ نور خیالات هم رانیسي بیا به تا ته هر سړی ښه ښکاري ته به خوشحال نو اوس دا په تا باندې دارومدار ده چې ته خپل سوچ چوره طاقتور ساتې چوره یې کمزوری ساتې ښه یې ساتې یا یې بد ساتې سوچ په اعمالو باندې حکمرانی کوي چې ته یو شي باندې بار بار سوچ وساتې که نه هغه سوچ او خیالات په ځان سره ریلیټډ نور خیالات هم ورنیسي بیا به تا چې واړه دغه سوچونه او دغه خیالات پیدا وي بیا به ته هغه کار کړه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ته چې نیت المؤمن خیر من عمله د مؤمن سړي نیت د ده اعمال نه بهتر ده چې ته کوم ګمان ساتې کوم سوچ ساتې خو هغو سوچو مطابق په دې تا عمل هم وي که نه ته به هغه ته مجبورېږي نو خپل سوچ مضبوط ساته طاقتور سوچ ساته ښه سوچ ساته یو داسې سوچ ساته چې هغه ته چې انرژي پیدا کوي داسې سوچ مه ساته چې هغه ته کمزوری کوي ما مثال درکړی که نه چې که 10% پریشاني ته دغې ته راغې که نه نو دا تا 90% پریشاني نوره هم زیاتوي ته به 100% پوره بیا پریشانه وي دا هغه یوه پریشاني ده یو سوچ ته چې تا دغې ته کمزوری سوچ راوړی ته یې پریشانه کړلی دغسې که ته یو ښه سوچ راغې که نه هغه ته چې یوه ښه انرژي پیدا کوي تا چې اعتماد پیدا کوي دی برعکس هغه بل سوچ تا کمزوری کوي تا مقابلې ته نه ور تیاروي نو خپل سوچ مضبوط کا